السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې سټینګ در وښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو دغه سټینګ به تاسو ټولو ته ډیر زیات خوند درکړي او دغه سټینګ به ستاسو ډیر زیات کارونه در اسانه کړي. او ملګرو د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ بیا کوم چیرې په سکرین باندې ګوره ډبلیو ولیکل نو تاسو ته به ملګرو واتساپ خلاصیږي. دغه رقم کله که چیرې تاسو په سکرین باندې اف ولیکئ نو تاسو ته به فیسبوک خلاصیږي او دغه رقم ملګرو ګوره کوم چیرې بیا په سکرین باندې سی ولیکله تاسو ته به کیمره خلاصیږي. دغه رقم ملګرو ګوره بیا تاسو هر شي ته دغه رقم یو سټینګ ورکولی شئ نو بیا کوم په سکرین باندې هر شی لیکئ ملګرو هغه شی به تاسو ته خلاصیږي. نو ملګرو ډیر خوندور سټینګ ده، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دغه سټینګ کول لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ګیسچر میجیک. ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کله چې بیا تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو ملګرو دلته به اول ور تاسو څو سټینګونه وکړئ نو سمپل ګوره په دې جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او ملګرو دغه به ټول تاسو دلته الاو کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو هغه الاو کړئ ګوره یو سټینګ لا بل درڅخه غواړي الاو پرمیشن دغه به ملګرو تاسو دلته الاو کړئ او بیا به شاته راسئ. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما په دې کې 3 دانې سټینګونه الریډي کړي دي نو زه راځم زه دغه ټول ډیلیټ کوم او بیرته زه له سره ستاسو لپاره جوړوم. نو ګوره ملګرو دې لپاره به سمپله بیا ګوره راسئ اوله وارې په جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په جمع بټن چې کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته تاسو د ډېرو شیانو لپاره سټینګ کولی شئ. ګوره تاسو یو اپلیکیشن ورښولی شئ چې زه کله بیا په سکرین باندې یو شی ولیکم ماته د فیسبوک یا کیمرا یا سټینګ خلاصیږي. دلته ګوره ملګرو تاسو یو براوزر یو ویب سایټ هم ورښولی شئ، سکرین هم په لاک کولی شئ. زه مطلب په سکرین باندې دا شی ولیکم سکرین دې لاک شي، یو چاته ټلیفون هم په کولی شئ، میسج هم په کولی شئ چې مثال زه په سکرین باندې دا شی ولیکم دې کس ته د میسج ولاړ شي. نو دا ټول سټینګونه کې کولی شئ. نو اوس راځو ګوره ملګرو په دې کې اوله وار موږ اوپن اپلیکیشن ته دلته زه اپلیکیشن ورښیم. نو زه اوله وار ګوره راځم دلته زه کیمرا ورښیم. زه غواړم چې زه په سکرین باندې سی ولیکم ماته د کیمرا خلاص شي. نیکسټ به کوئ بیا به سی ولیکئ نیکسټ به کوئ او دغه رقم ملګرو 3 وار به تاسو ورښیاست. ګوره ما د کیمرې لپاره سی وروښوله. دغه رقم ملګرو زه راځم ته یو بل شی هم ورښیم. ګوره بیا زه رالم اوپن اپلیکیشن ته نو دلته زه لاندې راځم زه دلته یو سی براوزر ورښیم. زه غواړم چې دلته یو ولیکم ماته د یو سی براوزر خلاص شي. نیکسټ دغه رقم بیا مې یو ولیکله او بیا مې یو ولیکه نیکسټ ډن باندې مې کلیک وکړئ. دغه رقم ملګرو یو دانه بل لا هم ورښیم. سمپل ملګرو اوپن اپلیکیشن ته راځئ دلته سره رالاست د خپلې خوښې هر شی چې مې ورښوی هغه وروښیاست. نو دا ور ملګرو زه راځم ګوره ګیلري ورښیم. زه غواړم چې زه په سکرین باندې ګوره جي ولیکم ماته د ګیلري خلاص شي. نیکسټ بیا ګوره جي ما ولیکله. دغه رقم 3 واره بیا تاسو ولیکئ او په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم ملګرو ګوره په دې کې تاسو نور هم ډېر شیان ورښولی شئ، لس شل دانې شیان ورښولی شئ. دغه رقم سمپل په دې جمع بټن کلیک کوئ او هغه شی ورښیاست. نو ګوره ملګرو اوس که مو هر وخت یو سی براوزر یا ګیلري هر شی مو خلاصوئ سمپل ګوره په سکرین باندې دغه سپین شی راغلی ده ملګرو. نو دا سمپل ده په سکرین یې نو هر وخت مو شی خلاصوئ سمپل تاسو په دغه سپین شی باندې کلیک کوئ. ګوره زه ګیلري خلاصوم سمپل ګوره ما هلته جي کې ولیکله تاسو کتلی شئ ګوره ماته ګیلري خلاصه سوله. دغه رقم ملګرو ګوره زه اوس راځم دلته ما د یو سی براوزر ښوولی و نو زه یو کې لیکم. ګوره تاسو کتلی شئ ماته یو سی براوزر خلاص و. دغه رقم دا ور زه راځم ګوره ملګرو ما یو بل شی هم ورښولی و نو ما کیمرا ورښولی و. ګوره زه سی لیکم ماته به کیمره خلاصه شي. نو ملګرو دغه د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو دغه سټینګ کولی شئ. نو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ او په خپل موبایل کې دغه ښایسته او پټ سټینګونه کولی شئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.